دوه ډیر تازه مهم خبرونه. صرافانو تازه څه پریکړه وکړه او په سرپل کې څه مهم کار وشو. دا ویډیو تر اخره راسره وګورئ. سلامونه لیدونکو. د صرافانو کاري اعتصاب. د صرافانو سرتاسري ټولنې د افغانستان بانک د نوي طرحې په غبرګون کې نن یکشنبه د می 15مه د غوي 25مه په ټول هیواد کې کاري اعتصاب پیل کړی دی. د صرافانو ټولنې په اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان بانک په شرطونو د کاري جوازونو اخیستل د صرافانو له توان څخه پورته دی. د افغانستان بانک د پولي خدمتونو شرکتونه او د صرافانو لپاره 9 شرطونه وضع کړي دي. د یادو شرطونو څخه هم په لوی ښارونو کې د صرافۍ جواز اخیستونکي باید 50 میلیون افغاني مالی منابع ولري. د افغانستان صرافانو ټولنه وایي چې د رامنځته شوې ستونزې د هواري په هدف یې زیاتې هڅه کړې، خو وایي چې غږ یې نه اورېدل کیږي. د صرافانو پریکړه لیک کې راغلي دي چې ټولو صرافانو پریکړه وکړه چې خپل فعالیتونه د مشکلاتو تر حل پورې بند کړي. دوی وایي چې رامنځته شوې ستونزه باید له صرافانو سره په مشورې هواره شي. د افغانستان بانک تر دا مهال د صرافانو د کاري اعتصاب په اړه څه نه دي ویلي. او بل مهم خبر را سره دا ده چې د اسلامي امارت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د تیلو د تصفیې د یو خصوصي شرکت لخوا د سرپل ولایت د قشقري څخه د تیلو د تصفیې چارې باید په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د دې وزارت ویان عصمت الله وایي چې د یاد شرکت د دې څخه د زیرمې قرارداد په یوه مزایده کې ترلاسه کړی و. بحران وایي چې په دې مزایده کې 15 ورځې مخکې ترسره شوه د نارت موبایل انرژي په نوم د امو تیلو د تصفیې افغاني شرکت ګټونکی اعلان شو او په ډیرو نږدې ورځو کې به د یاد شرکت د تصفیې چارې جریان وساتي. د برهان په وینا له دې څخه د ورځې شاوخوا 10,000 تنه اوما تیل ترلاسه کیږي او په مزایده کې د یو ټن بیه $601 ټاکل شوی. مننه چې دا ویډیو مو تر پای راسره ولیدله. د لا نور ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب مه هیروئ. تر بل ویډیو د خدای